متقی باثباته او پرمختللی افغانستان د سیمې په امنیت کې محوري رول لري. د اسلامي امارت په رهبرۍ د افغان سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولا امیر خان متقي د سمرقند غونډې ته وویل د افغانستان په تړاو د سیمې د هیوادونو سیاستونه باید د منفي تبلیغاتو او مخالفو قدرتونو د لومو ښکار نشي، بلکې د خپلو ملي ګټو او منطقوي امنیت، ثبات او اقتصادي اتصال له زاویې افغانستان ته وګوري. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې سرپرست وزیر دا څرګندونې د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ابتکار څلورمې ناستې ته په خپله وینا کې وکړې. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وویل افغانستان چې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا په یوه مهمه ستراتیژیکه سیمه کې موقعیت لري، اوس د یو مسؤل او متحد حکومت له واکمنۍ برخمن دی. یو باثباته او امن افغانستان کولی شي چې د سیمې په امنیت، ثبات او اقتصادي اتصال کې محوري رول ولوبوي. د نوموړي په وینا دوی په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي چې افغانستان له دې وروسته د منفي ټکرونو او نامشروع رقابتونو مرکز شي. د متقي په خبره اوس د دې زمینه برابره شوې چې افغانستان د سیمه ییز اتصال په ټولو پروژو کې لکه ټرانس افغان ریل پټلۍ، ټاپي، ټاپ، کاسا زر او د چین په ابتکار د یو کمربند او یوې لارې پروژه کې خپل رول ولوبوي. دا د نیوز میډیا څخه د دې ساعت خبرونه تر بیا ښه وخت.